طالبان تاجکستان ته نړیوال مداخله ونه کړي په 24 ساعتونو کې مو نیولی سو. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه وخت مو په خیر. په لومړي ځل طالبان تاجکستان ته خطرناک اخطار ورکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل که بهرني هیوادونه مداخله ونه کړي تاجکستان په 24 ساعتونو کې نیولی سي. په داسې حال کې چې زموږ ګاونډي هیوادونه د دې پر ځای چې له افغانستان سره په دې حساس وخت کې مرسته او همکاري وکړي زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. تېره ورځ د تاجکستان ولسمشر علي رحمان په خپل وروستیو څرګندونې کې وویل چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. علي رحمان دا هم وویل چې تاجکان د افغانستان 40 سلنه نفوس تکمیلوي او تاجکان ته باید په لوړو څوکیو وګمارل سي. طالبان بیا وایي چې داسې څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او باید له داسې څرګندونو لاس واخلي. څو ورځې مخکې ذبیح الله مجاهد هم پاکستان ته ویلي وه چې د افغانستان په چارو کې د له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانستان بې صاحبه ملک نه دی. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ شوی حتما یې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.